د قیامت هغه علامې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1500 کاله مخکې بیان کړي او رښتیا شوي دي. السلام علیکم درنو دوستانو، نن غواړم د قیامت د هغه علامو په اړه درته وغږیږم کومې چې 1500 کاله مخکې زموږ ستاسې خوږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي او په اوس وخت کې رښتیا شوي دي. تر هغې وړاندې له تاسو هیله کوم چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د دې چینل نورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسیږي. د قیامت علامې: لومړی، نارینه به کم او ښځې به زیاتې شي. دوهم، خلک به قرآن کریم د موسیقي په شکل تلاوت کوي. دریم، د مال د محبت له وجې نه به ښځه هم د خاوند سره په تجارت کې برخه اخلي. څلورم، هر څوک به غواړي چې خپل ځان چاغ او مضبوط وګرځوي. پنځم، په لمانځه او ژوند کې به د خلکو سکون ختم شي. شپږم، ریاکار عابدان به پیدا شي، خلک به عبادت د ریاکارۍ او شهرت لپاره کوي. اووم، د سود کاروبار به عام شي. اتم، فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. نهم، خلک به قرآن کریم د معاش وسیله وګرځوي. لسم، دروغ به عام شي او خلک به په دروغو شهادت ورکوي. یولسم، خلک به د صحیح حدیثونو نه انکار کوي او غلط حدیثونه به بیانوي. دولسم، مسلمانان به مالدار شي مګر دینداری به نه وي. دیارلسم، کفر به اسانه شي، انسان به سهار مسلمان، ماښام کافر او ماښام به مسلمان او سهار به کافر ترېنه جوړ شوی وي. څوارلسم، هره راتلونکې زمانه به د تېرې زمانې په پرتله بدتره وي. پنځلسم، د اسلام په دین عمل کوونکو باندې به خلک تعجب کوي او ورته نوی شی به ښکاري. شپاړسم، قتل او قتال به زیات شي، قاتل او مقتول ته به معلومه نه وي چې زه ولې وژنم او ولې وژل کېږم. ولسم، کافران به مسلمانانو باندې غالب شي، مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي، ځکه دوی به له دنیا سره محبت لري او د مرګ څخه به ډاریږي. اتلسم، په دین باندې به عمل داسې وي لکه د اور سکروټه چې په موټي کې نیسي. نولسم، ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کېږي. شلم، د دنیا مالداره خلک به بخیلان وي. یویشتم، د زمانې نه به برکت ختم شي، کال به د میاشتې غوندې، میاشت به د هفتې غوندې، هفته به د ورځې غوندې او ورځ به د ساعت غوندې تیریږي. دوهویشتم، مسلمانان به په هر عمل کې د کافرانو پیروي کوي او د هغوی تابعداري به کوي. درویشتم، د عربو په خاوره به پراخي راشي او د مدینې منورې نفوس به زیات شي. څلرویشتم، خلک به د زکات اخیستلو مستحق نه وي خو بیا به هم زکات غواړي. پنځهویشتم، ښځو به جامې اغوستې وي خو بیا به هم لوڅې وي، یعنې جامې به دومره نازکې وي چې د هغې څخه به وجود ښکاریږي. شپږویشتم، زنا کول به اسانه او د زنا کولو وسایل به زیات شي. اوویشتم، جهالت به عام شي، خلک به د دنیا په علم پوه وي لیکن د جهالت له وجې نه به د دیني علم څخه غافله وي. اتهویشتم، بې حیا ښځې او د موسیقي آلات به زیات شي.